अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 03005949 شپږم نمبر عقیده د غیر مقلدینو چې د نن کلیپ اولنۍ عقیده ده. غیر مقلدینو په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رائے حجت نه ده. څونکه د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله، امام شافعی، مالک، احمد رحمهم الله دشمنی راغستیو، هغه دشمنی د صحابه کرامو دشمنی ته ورسوله او د صحابه کرامو نه مخکې د انبیاء کرام علیهم السلام دشمنی ته ورسید، حتی چې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وبرک وننیو. هغه عبارت ز تاسو وړاندې تفصیل زیات دي، خو زه صرف دغه نه دوه کتابونه تاسو وړاندې پیش کوم. اول نمبر د طریق محمدی صفحه نمبر 40 کې جوناګړی صاحب چې غیر مقلدینو مشهور مولا د خپل کتاب صفحه نمبر 40 لیکي، تعجب है कि जिस दीन में नबी की राय हुज्जत न हो उस दीन वाले आज एक उम्मती की राय को दलील और हुज्जत समझने लगे. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ताज्जुब दे چې په کوم دین کې د نبی راي حجت نوي، دغه دین والا نن د یو امتی راي دلیل او حجت ګڼي. دغه رنګي د دویم نمبر کتاب دی د نور العینین فی اثبات رفع الیدین، دا د حافظ زبیر علی زئی تالیف دی. دی باندې تقریز تفصیلا چې کوم تقریزات هم په نور غیر مقلد علماء دی د صفحه نمبر 21 باندې دی. मकाम गौर है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात और राय की पैरवी भी लाजिम करार न पाई तो फिर किसी और शख्स या इमाम की ज़ाती आरा किस तरह दीन बन सकती है. नऊज़ुबिल्लाह. इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल, मजालिस, जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है. अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 03005949 296.